السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ناول خو زه دا ډېر فخر کوم په دغه کارکونانو باندې چې دومره د خپلې مشاعرې اهتمام یې وکړو، بالخصوص عبدالواحد افریدی. حالانکه هغه د شعر و ادب سره خپله به ذات خود مشاعر نه دی، خو ډېر زیات کردار او خدمات کوي. دا سره نور ملګري حاجي کندهار صاحب داسې نور کسان، نو دا ډېره د فخر خبره ده، ډېره چې د پښتو د ژبې او ادب دپاره دومره زیات خدمات کوي. او دې سره سره زه خپل الفاظ داسې بیان کوم چې چغه وهم کلم یې لیکي دا ارمان یادوم، په پښتونخوا کې نازولي شاعران یادوم چې ټول را جمع شو یو سره وپېژنو. اول لښکر بیا مینوال غوندې کاروان یادوم. او دې پښتنو ته په خوږه ژبه خبرې وایو، او هم یې ټاپا د زوړ بابا او هم یا قربان یادوم. او بیا ورته وایو چې د تور ټوپک توبه وباسه، بیا ورته وایو چې د تور ټوپک توبه وباسه. په دې شو قتل ډېر خواږه باچیان یادوم. او چې ښه پوهېږي بیا هم نه پوهېږي خپله کوي. په اباسین د شیلاهو ټول جاهلان یادوم. او په دعاګانو کې لږ خیال کوئ چې هیر مو نه شي. زموږ مرحوم صاحب ستر مشر غني خان یادوم. او دا خوشحال خان عبدالرحمن خو مستانه دیوانه، دا خوشحال خان عبدالرحمن خو مستانه دیوانه. خدای تل دوی ته په جنت کې لوی مکان یادوم. او ای ګرانه مشره ستا ځنګل بې ازمرینه نه دی، ای ګرانه مشره ستا ځنګل بې ازمرینه نه دی. په خیبر پروت ګل شاه زلمی حاجي رحمان یادوم.